साइबर सिक्योरिटी की अक्सर तासो अवरई मालवेयर को आया तासो ته پته راځي دا مالویر څه شی دی. نو راځئ چې وګورو ټاپ 5 موست ډینجرس مالویر. اول خو مالویر څه شی دی؟ مالویر مثال دی وایرس دی د یو سیستم ته وردن نشي اول تکي خپل نقصان وکي. خو راځئ اوس وګورو ټاپ 5 موست ډینجرس مالویر مو سره کم دی. اولنې مو سره دی رینسم ویر تاسو سیستم ته وردن نشي اول تکي چې کوم تاسو فایلونه هغه ټول لاک کی او بیا تاسو نه د پیسو ډیماند کوي. پیسې مو راکې مو تاسو دا کولاو کو نو دا سوکي یعنی اټسلف نه کیږي دا سوکي یعنی یو هیکر په تو باندې دا کیږي. د دې به موږ څنګه بچ کیږو؟ په هر یو لینک باندې کلیک مکوئ، د انون سورس نه کی ایمیل لاشي پاره کلیک مکوئ او ټول نه ضروري چې کوم تاسو فایل وي د هغه بیک اپ اخلئ. دویم نمبر دی سپای ویر. دا تاسو سیستم ته وردن نشي او د ریکارډ کوي تاسو پاسورډ او نور تاسو چې کوم اکټیویټي وي هغه دی ګوري. د دې نه به تاسو څنګه بچ کیږئ؟ تاسو ټرسټډ انټي وایرس سافټویر استعمالوي او انون سورس نه اپلیکیشنز م ډاونلوډ کوئ. 3 نمبر دی ټروجنز تاسو سیستم ته څنګه داخليږي؟ اکثر که تاسو خیال کړی وي تاسو یو ویب سایټ نه یو سافټویر ډاونلوډ کړئ هغه تاسو تخکاری لیجټ اتنټیک او هغه دنه شانتي نه وي، هغه یو هیکر جوړ کړی وي، هغه کې وایرس وي، هغه چې تاسو سیستم ته ور داخل شي نو هغه کې نقصان وکړي. دینه به څنګه تاسو بچ کیږئ؟ تاسو کله هم یو سافټویر د ویب سایټ نه ډاونلوډ کوئ نو کوشش کوئ چې هغه ویب سایټ ټرسټډ وي. 4 نمبر دی وارمز ټول نه یو خطرناک مالویر دی. دا تاسو سیستم ته داخل شي او بغیر د کلیک کېدو نه د خپل نقصان کوي. دا تاسو سیستم ته څنګه داخليږي؟ د اکثر انټرنیټ ناراضي یا مختلف نیټورکس چې کله یو ځای شي هغه نه هم راتلی شي. خاطر نو تاسو څنګه بچ کیدئ شي؟ ټول نه اول خو چې تاسو کوم موبایل کې سافټویر دي چې هغه اپډیټډ وي او دا غینه اهم خبره چې هر یو وای فای سره مکنه کیږي. مختلف خلک وي دا وای فای چې هغه کې هیکر هم شامل وي. 5 نمبر دی اډویر. دا مالویر چې کله هم تاسو سیستم ته داخل شي نو دې سره تاسو ته انوانټډ ایډز راځي، یعنی هغه ایډز او اشتهارات چې کوم تاسو نه وړئ او دغه اشتهارات سره نور مالویر هم تاسو په سیستم کې داخليږي. اوس د دې نه تاسو څنګه بچ کیدئ شئ؟ کله هم چې تاسو کوم براوزر استعمالوئ نو په هغه کې ایډ بلاکر استعمالوئ، خو هغه ایډ بلاکر استعمالوئ چې کوم ټرسټډ وي چې فری ولا نه. دې سره سیوایي یو څو ټیپس چې کوم سره تاسو محفوظه پاتې کیدئ شئ. اولنې خپل پاسورډ سټرانګ او یونیک ساتئ، خپل انټي وایرس او ډیوایس اپډیټډ ساتئ او کله چې هم یو ویب سایټ یا په لینک باندې کلیک کوئ نو هغه نه مخکې 2 پیری سوچ کوئ.